آیا شایستم که زمان خارج د شوتلې ګل سندرې څخه آغاز کوونکی د جنوبي وزیرستان ځوان خوږژبی سندرغاړی سید علم محسود په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل سوی. په کډوالۍ کې ژوند تېرونکی دغه 15 کلن ځوان سندرغاړی د خیبر پښتونخوا په یوه بله سیمه ټانک کې خپلو خپلوانو او د بلا شمېر پلویانو ترڅنګ خاورو ته وسپارلی شو. که څه هم د دوی په جنازه کښې کوم حکومتي نمایندې موجودې نه وې، خو د دوی په جنازه کې په سلګونو شمېره سره د دوی پلویانو یا مینهوالو ګډون ودرلېدو. د سیمې یو بل ځوان سندرغاړی شوکت عزیز د دوی په دغه ناڅاپي مرګ ډیوه ته وایي میږ ویلی شي چې د وزیرستان سندره مړه شوه که نه، او دا د میږ دپاره ډېر د افسوس مقام دی. به هر حال د ده کمای و میږ هېڅکله پیره ونه کړي. اول وزیرستان کې د سندرې نه خلک یې کرکه کړه، خو نن د وزیرستان خلک دا ثابته کړه چې د خپلې هنرمندونو سره دی مینه لري، دی محبت لري. ډېر په ګڼ شمېر دومره په ګڼ تعداد سره جنازه ته راتګ د میږ د خپل د ټولو خلکو دپاره د فخر خبره، د وزیرستان دپاره د فخر خبره. خو یوه بله خبره ده چې د ده یتیمون پوتې شول، دای خو لوټ شه، دا د میږ لوی ضایع ده که نه، خو باید د هغې دپاره هم څه وشي. د ځوان سندرغاړي سید علم محسود د مرګ د جنوبي وزیرستان شاعران هم سخت غمزن کړي دي او ډیوه سره حال تېرولو په وخت وویل د جنوبي وزیرستان د شاعرانو یا د سندرې تیر مات شوی. دغه سید علم چې کومه به حادثه جوړه شوه، زه خو یم چې وزیرستان خو پرېږده چې تر افغانستانه پورې خلکو په دا باندې خفه وي او د ده ته دوک رسېدلی وي. دغه رنګ د ده چې کوم د موسیقۍ سره کوم تعلق وه، یا کوم د وطن د ثقافت له نورو داسې شیونه وي چې هغه د خلکو یې په غوږونو ته رسول، هغه شیونه کمې شوله. شته دا پته ولګېده د سید علم د واقعې دا یو د میږ د پوره پریشاني نه دو، بلکې ټول وزیرستان د پوره د پښتانه د پوره پریشاني دو. افسوس دا دی چې کومه حادثه شوې دو، لکه میږ ته دا په چار دو چې د ده د بچیونو د پوره حکومت ویس یو فکر وکړو د مستقبل د پوره. نور خو د ده سره میږ امداد نشي کولی، خو کومه جنازه چې د ده مو ولیدله که نه، د الله تعالی د ذات پېژندګالي مې د ده په جنازه پرې وکړه. میږ خو ظاهر ته کسي الله تعالی فیصلې به بله نمونه دي. سید علم محسود تړاو د جنوبي وزیرستان له دې تحصیل پټولي کلي سره او د مسعود قبیلې مالخیل شخص څخه تړاو درلودو. کورنۍ غړي وایي که څه هم د موسیقۍ په ډګر کې دوی د سید علم محسود ملاتړ یا مرسته کړې وه، خو د هغه کشر ورور شیر علم محسود د دوی داسې بېوجې وژنه د کورنۍ لپاره یو غټ زیان ګرځوي او وایي په وروستیو کښې یوه تورسرې او 4 ماشومان پرې شي چې پکښې 3 ماشومې او 1 ماشوم شامل دي. موجوده د یو زوی 4 لوڼه پاتې دي. بدن مې چې ولیدي یقینا ومنه چې لکه یو قسم سړی فخر پې کو که نه، حالانکه زه په سټار په سپورټ شوم او یو داسې لکه علاقایي سینګر و چې دا خلک دغه شي نه محروم شو، او تقریبا بیا داسې سینګر چې راځي په دغه شبه ټیم ولګېږي. پوهان وایي په موجوده کړکېچنو حالاتو کښې د یو ثقافتي سفیر داسې ناڅاپه مرګ په قوم باندې څومره د پریشانۍ او غم اثرات ځوړند کړي، د دې خبرو نه هر پښتون ښه خبر ده. خو زیاتوي نن هر وزیرستانی د سید علم مسعود په مرګ باندې غمزن دی او هر قامپرست سړی دا یو لوی تاوان شمېري. که څه هم د دوی دغه ناڅاپي وژنه د پښتو د موسیقۍ لپاره یو غټ نقصان دی، خو پوښتنه دا پیدا کېږي چې د هغه پتمنې کورنۍ به اوس څوک درمل جوړېږي. دا هغه پوښتنه ده چې په پښتنه ټولنه کښې د هغې ځواب ډېر زیات مشکل وي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.